محترم و مشران و کشران، دا جلسہ دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت مبارک انجمن تبلیغ قرآن و سنت زیر اہتمام منعقد شو پاغے باندے تفصیلی بیان زمونگا ملما مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نے تاسواورے عزیزانو وقت دیر تیر شو او ز یو 100 منٹا دا حضرت عثمان تفصیلی بیان تاسواورے دا اس یو 100 منٹا بنیادی خبر استا سمجھ کے عرض کو خبر ادا چھ پاکستان کے ہر گن دیر مذہبی رنگ کی تم پکے ڈیر گندو نظر اور سیاسی رنگ کے پکے ہوں عزیزان دی وقت کی بنیادی خبر اغسطا سپمخ کے دار سکول دی کہ صحابہ دا معیار دا حق دی تاسو ټولو ہے صحابہ ذکر چې د صحاباو په ذریعہ تاسو مونږ ته دین را رسېدلی صحابہ برائے راست ترجمانانو د وحی او د حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه ترتاو ما پوری دین د صحاباو په ذریعہ را رسیدل ځکه چې پیغمبر نه دین اخذ کړی د صحاباو صحابه بیاغین تابعین بیاغین تبع تابعین بیاغین رستو ائمه مجتهدین داسې درجه په درجه تر مونږ پورې دین د صحاباو په برکت را رسېدلی که صحابه معیار د حق ونه ګڼلی او برای راست ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ذی النورین دا ډیر نږدې ملګري د پیغمبر او دا ثابت شي چې دا درې واړه نعوذ بالله غداران ٹھیک ده که دوی غداران ثابت شي نو تاو ما پوری چې کوم دین د دوی په ذریعہ را رسېدلی دی نو هغه دین هم غدر نشي کوي ځکه چې یو سړی ټګي نو د ټګ یو خبر هم داسې نشي کېدی چې ته په هغې اعتبار وکړې که داسې نه یو که 1400 کاله وروستو مونږ دا ومنله چې ابوبکر عمر عثمان دا نعوذ بالله غدارانو دا خائنینو نو د دوی په ذریعہ اوس حضرت عثمان کا خائن ومنلی چې د خیانتونه کړي نو د چې د قرآن د یو نسخې نه 15 نسخې جوړولې د دې څه ګارنټي ده چې دې کې به خیانت نه کړي تاسو پوه شئ خیال میں نہ راضی جی پہ کوئی
اسی وختي دا مولانا صاحب چې تقریر کولو کنه ما ستاسو په دې شکلونو نظرونو دا بعضې په کې سترګې پټې سبحان الله پته نه لګي چې هلکه خبره پوهېږي سبحان الله هلکه څه لا دې وې سبحان الله دې ټول ووایي چې زما سبحان الله پوه نه شو عرض دا چې صحابه معیار د حق دي او صحابه كلهم عدول طول عادلان صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه په شان د ستورو دي آیو پس دي چې اقتدا وکړه دغه سملا عزیزانو صحابه کوم معیار د حق ونمنلی شي نو تاو ما پورې چې کوم دین د دوی په ذریعه را رسېدلی دی دام کېدی شي چې لاره کې څه نه سفرانونه پکې شي څوارلس سوه کاله وروستو بنیادي خلق چې ته معیار د حق ونه ګڼې ته نن خپل اسلام ته صحیح نشې ویلی نه دا ویلی چې دا هغه اسلام دی چې کوم څوارلس سوه کاله مخکې په رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی او په بازار د نابینو جوهریانو په بازار د نابینو جوهریانو خر مهر لالو گوهر درې واړه یو دي په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پېښور درې واړه یو دي په بازار د نابینو جوهریانو خرمور لالو گوهر درې واړه یو دي په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پېښور درې واړه یو دي دا هغه د نن نه 300 کاله مخکې 300 کاله چې په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پېښور درې واړه یو دي یو چې دې ټکي ته ګورم نو یم ښه 300 کاله مخکې دا پېښور داسې د ظلم شکار او یو چې دې ټکي ته د رحمان بابا ګورم چې ستا د غما ستا د غما مې په سر کې هسې شور دی لکه جوړ مې سر کې شهر د لاهور دی لاهور کې 300 کاله مخکې آبادی زیاته وه او شور و شر پکې ډېر او دې ته چې زه ګورم پېښور کې چې 2 څیزونه دي دولت او سره سترګه عشق چې دولت او سره سترګه دې نه وه په وخت ځان له قبر کړه پته نه لګي د ګیدړ کار دی بادشاہ په بیګار کې اوښان نیوه ګیدړ منډې وهلې ولې هلکه ویل بادشاہ په بیګار کې اوښان نیسي وی نو ته خو اوښ نه یې وی دشمنان مې ډېر دي که چا ورته ووایي چې دا هم د اوښ بچی نو چې پته مې لګي لګي بیړه به مې تباهي نو وروره ډېرې سجدې خدای ته لګوئ اوس خو لا ډېر خطرناک وه کہاں سے چا ہوئے چې جی پلانی ځای کې بم چې خلاصوي هغه سړي دله لاس ورکړی چې پته دې لګي بیړه به دې تباهي تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې سره سترګه او دولت ته نه و په وخت ځان له قبر کوي دا تاسو غریب په یو کیس کې ګناهګار نه او راګیر شئ پکې
خدای په نورو ګناهونو کې راګولي پوهې چې یا الله ما خو څه نه دي کړي دا زه ولې ونیوې بلې ګناه کې نیولې نورو ګناهونو کې نیولې د حضرت عثمان تاریخ هم واورئ چې پیغمبر ورته ویلي چې عثمان جنت په بیه اخیستی وجه څه وه په بیه یې ځکه اخیستی چې د عثمان دولت سوا د خدای او د خدای د رسول نه په بل شي نه و خرج شوی نن ستا دولت وګوره په څه خرج کیږي تاسو دا غریبان ځان ته وګورئ ستاسو دولت د کابلۍ سینماګانو وخوړو چرته د سوټمارې زوی ګوري په کابلۍ کې به ناست چرته د سوټنې زوی ګوري وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی مورې پردی جامې وینځي پردي لوښي وینځي پټو کې ګیا راریبي او خرسۍ یې او زوی د کابلۍ د سینما نه بار ناستي د کابلۍ هوټلونو کې چیست سینماګانو ته ناست بیا د سینماګانو ټیکټ بلیک یو میټینګ کې چا وویل چې دا ټیکټونه په بلیک خرڅېږي لږ په دې وضاحت وکړي انا لله زه اوس په دې وضاحت وکړم چې هلکه دا ټیکټونه په بلیک مه خرڅوي الله پاک دې د سینماګانو لوټه لاندې باندې پاتې نه خدای دې د هغه مالکانو کور وران تاسو خیال راغی سینماګانو والا دې خدای بیخ بنیاد وباسي اوس زه به دا وایم چې هلکه د سینما ټیکټ هم ځان کېږي دا خلک یې په آرام ګوري دا هغه بې ضمیره حضرت عثمان جنت ولې په بیه اخیستی ځکه چې د هغه مال چرته به چې د 1 روپۍ مطالبه وشوه عثمان به زرګونه پیش نن ستاسو مال پسې لګي ستا مال نن وي سی آر هره محله او هره کوڅه نن د کنجرتوب ډیپو دی تاسو وګوره دا میوزک سنټر د ضیاء الحق رحمت الله علیه په حکومت کې ترقی ما یو د پاکستان ترقی دا او یو د ضیاء الحق صاحب د حکومت ترقی دا پاکستان ترقی وکړه ما د پاکستان هیڅ ترقی نه ده لیدلې سوا د ښځو د ترقی پاکستان کې ښځو داسې ترقی وکړه چې لږ په خېټه موړ دی نو ښځه یې بربنډه کړې لږ په خېټه خو چې د روټۍ دره کې لګي اول د هغه د ښځې نه بورکه کوزه کړه او چادري یې ورپسار کړه او بربنډه یې ځان سره په بازار کې روانه دې خوا وګورئ او شرمېدلي عمل کا او شرمېدلي عمل کا بی بی فاطمه چې وفات شو دا مونږ لیوني قسم په خدای دی لیونی دماغ هم خراب دی دا قوم ته ډولکی وال داسې دي لکه دیوال ته ډولکی دا تاسو سره دې بلخانو کې دا خلق دوی به کله دې بلخانو کې ډولکی غږول دیوالونو تاسې چل مل به پې زده کوو تاسو خیال راغی اوس خاندئ ورپورې ما دا غریبان که ډولکی غږوي د بدې ورځې روټۍ لی غږوي نن ستا ټول ملک شوقي دمان شوقي دمان وخت راشي دوی له به غږ نه کوم تاسو نه به سرونه پرېږدو تاسو ډمان نه یئ چې وریجې در باندې وخوري او ټرک ته مخېږي او ډولکی در وخېږي د مخې ټول په بس کې ګډېږي ډم څه ته وایي تاسو نه ډېډسل ته مخېږئ د مخې ټول ګډېږي ښځې راله په لارۍ کې کښېني دبلې او تمبل ورسره کېږي ښځې په لارۍ کې ګډېږي واده د چا او ګډېږي پې څه دا غریبان مه ملامت نن ټول ملک شوقي دم دا شوقي دمان راشه د معززینو بنګلې او کورونه وګورئ اعلی قسمه وي سیارونه پکې پراته دي ټوله شپه ډمتوب ته کوي دا ډمان نه دي که ته
په غوګولو ګناهګار نو زه درته په ناستې او په اورېدو ګناهګار نه یم زه تا نه زیات مجرم بی فاطمه لور ده د پیغمبر لور ده چې وفات شوه وصیت یې وکړو چې خبردار که زه مړه شم چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوئ زما جنازه به د شپې اوچته وای او جنازې د پاسه به مې ډولۍ جوړه کوي او پې به څادرې وغوړوئ ولې د شپې ځکه ډولۍ پې ځکه او څادرې پې ځکه هسې نه چې زما د کفن کپړه چرته پردی سړی ونه ګوري د کفن کپڑا زما بدن پریدا زما جامې پریدا چې زما د کفن کپړم چرته پردی سړی ونه ګوري دا د بیبي فاطمه حیا راشي زمون ښځې وګوره زمون ښځې وګوره چې دا حالت په ملک کې مونږ به جنت لځو دا اوس هم پښتنې کولی جومات کې جنازه کېږي که نه کېږي دا پښتنه وکړه چې زمونږ جنازه هم کېږي که نه پښتنه دا وکړه زمونږ جنازه کېږي چې زما ښځه او لونه بربنډې ګرځي زما جنازه کېږي زمونږ جنازې او منځونه خو داسې دي لکه په ډیران چې سړی مونځ وی ملا صاحب په ډیران مونځ کېږي وی نه وی ما خو چې کولو نو کېدو خبره دا کوه زمونږ جنازه کې اول تاسو ووایه په ایمان دا د منډۍ خلک زما د منډۍ خلک خوښ ډېر دي ګوره دا ووایي تاسو ووایه په ایمان چې دا څومره لاندې ناست دي د جنازې غرض پېژنئ غرض پېژنئ د جنازې وایي غرض پېژنئ د شرارت تپوسونو له خو تکړه یې غرض پېژنئ د جنازې بیا ووایئ په ایمان چې د مونځ غرض پېژنئ د نکاح غرض پېژنئ د اسلام غرض پېژنئ د ایمان غرض پېژنئ چرې دې طرف ته د خیال هم کړی چې د ایمان غرض څه دی د اسلام غرض څه دی د دین غرض څه دی د مونځ غرض څه دی د نکاح غرض څه دی د جنازې غرض څه دی دې ته سوچ وکړئ د یو شي غرض نه پېژنې په هغه هېڅ فایده نه مرتب کېږي هېڅ جنازه کې ودرېدې ودې کړه غرض یې نه پېژنې اډو شوې نه ده هسې ودرېدې نو عرض میں دا عزیزانو چې خیال دا وکړئ چې مونږ خو تباه یو مونږ غرق یو دا هر څه به هله ټیک کېږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث چې د ملک قانون قرآن نو 40 کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کوم په شرمونو وشرمولو الله دې امان راکړي دومره په 200 کاله حکومت کې پیرنګیانو نه وشرمول لکه دې د پیرنګي پر کټیانو چې وشرمول هر یو چېرې اوس موجوده حکومت وګوره اسلام 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 ډلې م لګیا دي اسلام اسلام پته نه لري چې اسلام دې ته چغې دي پته نه لګي آیا بادشاہ کور کې د دوبي ښځه راله جړلې چې جړلې بادشاہ ښځې ورته وویلې چې ولې جاړې وی لنډی مړ دی د بادشاہ ښځه هم په جړا شو بادشاہ کور ته راغی ښځې ولې جاړې وی لنډی مړ دی بادشاہ هم په جړا
اوس پوښتنه نه کېږي لنډۍ څه شی دی. بادشاہ بار راغی دربار ته چې بادشاہ په جړاو لکه زمونږ صوبه سرحد کې گورنر صاحب جاړي نو دا وزیران خو ورسره مخ هم ووایي ویاله د پارلیمنت دغه څه شی دی میټینګ دی د پارلیمنت. تاسو د خپل پارلیمنت کتلی دی؟ پارلیمنت دی پارلیمنت. بادشاہ دربار ته راغی په جړا دی وزیران جرنیلان ته صاحب ولې جاړ وی چې لنډۍ مړ هغوی په جړا کابینه راغله صاحب ولې جاړ وی لنډۍ مړ دی هغوی په جړا. یو پکې تپوس وکړو چې دا لنډۍ دې څو خبر نه یو خو بادشاہ جړل چې لنډۍ مړ دی نو مونږ هم په جړا شو. بادشاہ نے تپوس صاحب لنډۍ څوک وی چې نیم خبر خو ښځه مې جړل چې لنډۍ مړ دی زم په جړا شو. بادشاہ کور ته راغی ښځې ته وایي چې ښځې دا لنډۍ څوک ټوله بادشاهي په جړا ده. وی خبره نیم د دوبي ښځې جړل چې لنډۍ مړ دی نو زم په جړا شو. چې د دوبي ښځه یې راغوښته بیختي وزه دا لنډۍ څوک دی ټول سلطنت جاړي وی لنډۍ زما د میړه یو خر و مړ دی. صاحب آگا چل پتہ نہ لگ اسلام 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 ڈال لگی آدھی کدا دے را روان دے کدا دے را بشی کدا دے را اسلام دری خبری ڈال دروغ ایمان پیدا کئی کدے سملے ممبر در تراغے او در تیوے چے اسلام دے اورا بشی نو که ایمان ځان کې لرئ نو د دغه ګریوان نه یې ونیسئ او په دغه خوله یې یو څو سوکه ووایي چې دا خوله والا د وینو ډکه. که وزیر درته راغی او درته وزیر لا خو تاسو ټول ټوکری ټوکری کړي او زمونږ وزیران امریکې ته تلي دلته د استقبال تیاري کړي. ته به وګورئ دا بې ضمیره قوم دا بې لکۍ چې دي دا به زرګونه خلق روان چې هله امریکې نه راغله. امریکه څه کعبه ده؟ امریکې غوندې رزیل ملک به په مخ د ځمکه باندې دی. امریکې د لاسه ستا نیم پاکستان تباه شو. د امریکې د لاسه به د انشاءالله دا باقي پاکستان هم ځي. تاسو به یې وګورئ دوه رزیل ملکونه دي په مخ د ځمکه امریکا او روس. د چا ماما او پلار روس دی او د چا ماما او پلار امریکا ده. زمونږ خپل پلار نشته. مونږ دغه یو هغه پرکټی ورته نه وایي چې مور یې بل میړه کړی او دی پرکټی. مونږ هغه پرکټیان یو زمونږ خپل پلار نشته. پاکستان دوه ځایه تقسیم دی د چا پلار روس دی او د چا پلار امریکا. مونږ خپل پلار نشته. وای منله د قانون په ځان باندې پښتون منله د قانون په ځان باندې پښتون چې ورشه کچرول پکې جوړې دي میلې دغه ماشوم خولې قرآن دې ارچا پرېښی په قانون کا فیصلې دغه ماشوم خولې. دیکھو ګوره یو استادا جماعت ته شاه قبول بابا سره یو د دالوی جماعت په دالوی جماعت کې وګوره مدرسه ده علما دي مفتیان دي پکې ناست. دې جماعت کې عالم دی ٹھیک شو. په دې منډۍ کې یو لانجه پیښه شو. منډۍ کې دوه تاڼې دي. یو هغه تاڼه ده چې سچوی عالم دی او امام دی قانون پکې قرآن دی. یو دا د ډبګرۍ خوله کې تاڼه دی سچوی تاڼېدار دی او قانون پکې د پیرنګي دی. تاڼه کې د انګریز قانون د لارډ میکال جوړ کړی قانون تاڼه کې پروت دی. پاکستان لا په پردو غلو ټیزونه 40 کاله واچول خپله سوټه یې نه ده کړې. پاکستان دا د ډبګرۍ تاڼې ته مخامخ
لوی عالم زمون ټول استاد مولانا عبداللطیف چې په صوبه سرحد کې داغه د مفتی توپ ثانی نشته. تاسو خیال را د فیصلې اهلیت چې الله په هغه کې کمی خیده دا پچا کې نشته. وای په ایمان چې سیوا د دې نه چې ورشي چې روژه شته او که نشته، اختر شته او که نشته، دا تیر او دلی دی جایز دی او که ناجایز دی، الوا شته او که نشته، دغه پوښتنو له ورځئ. په دکان جګړه ده ورنه رالې، په ځمکه جګړه ده ورنه رالې، یو بل باندې د ډس کړی دی جګړه ده ورنه رالې. دا فیصلې د پیرنګي قانون کچرو او تاڼو ته وړې او د مرګ نه وروسته دغه ملا ته وایې چې هله تبارک الذي را باندې وایي دا به تا بخي. هیروین والا به ما نه خلاص وی قبایلیانې کوي. په خدای قسم چې په قبایلو زه بلډوزر وګرځم، بلډوزر پې وګرځم چې ما نه لوټه لاندې باندې پاتې نشي. زه خپله قبایلي یم، زه افریدي قوم سره تعلق لرم، اول به خپل قوم کې مکو. ته به ولې زما نه غلط کار کوې؟ د یو دوه څلور کورونو مالداره کېدو دپاره د ټول قوم بچي دې تباه شي، د قوم اولاد دې تباه شي، خو دوه څلور کورونه دې مالدار شي او په 1 کروڑ روپۍ دې په یونیورسټۍ کې بنګلې جوړوي. دا بنګلې به زه ستاسو قبرونه جوړ، ته به ما نه په بنګله کې څنګه اوسئ؟ زما دې د روټۍ درک نه لګي او ته دې ما نه د 1 کروڑ روپو بنګله کې اوسېږي. ولې؟ دا ستا د پلار راج. په پاکستان کې چې دا څومره خسکي مالدار دي، دا چې هندوانو سره به یې لوښي وینځل، ولې زه یې نه پېژنم؟ زه کوم ځای اوسېږم؟ زما 4 سترګې دي 4 سترګې 4. دا د هندوانو برتنمان ما لیدلي، هندوانو سره به چې بوجۍ اوچتولې ما لیدلي. عام نن چې په دې علاقه کې ګرځي نو فلانی مولا مولا دې د خړخوني زوی ته وګوره. ته دا خبرې څنګه؟ مونږ سره هلته یو دی هغه هم داسې پلار به هندوانو سره لوښي وینځل او یا رب چه حکمت است که ناکسان کسان شدن به حکومت پاکستان همه بابوها شدن. او یا مولا چپ مولا بچیا بس اوس چې زما نوم اورېده تی بوټو کدی کړت کړو پرتوک بدله په سره کړ. زه لوی سړی شدم. نو عزیزانو دا هر څه به ټیک شي چې د ملک قانون ټیک شي. والله کرانا شیعه به مانا په پېښور کې سا راکاږي، سا شیعهګان یې ټیک دننه په کور کې که ځانونه په چړو وهئ او په ګولو ځانونه یې ته مانه بار روځي، بار روځه. قادیانی دی ټیک 3 ورځې به جیل کې اچوم، 3 ورځې کې که توبه وویسته ټیک ده چې روځي سرونه به تې قلم. دا مرتدان دي او مرتد به ژوندی نه پرېږدي. ٹھیک شي. پرویزیان دي قرآن منم حدیث نه منم او قرآن منم او حدیث دی به ځوړل سرلان دی او خپې پاس ته وګوره چې 15 منټه یې ځوړند کم د دې دا برړانګ یې ګوره او د پاس نه به دستونه لاندې په دې خوله راروان چې دوی ما نه بله نامه واغسته زما په دا مخ دا هغه د ډب مسلمانان دي. دا هر څه به هله ټیکېږي چې ملک کې قانون بدل شي. ځکه چې د پاکستان ښځې قانون نه غواړي چې بدل شي. ځکه چې قانون بدل شو بیا به ښځې کوچي بازار ته څنګه راځي او مینا بازار ته به څنګه راځي او صدر روډ باندې به لیډا به موټر کې ناستي بړوا ماشوم به قلارئ او ښځه به دکاندارانو سره انګتې څنګه اچي دا به څنګه کېږي. دی له خو بیا په ټکي زه سپینې بورکې ورپسې و د ښځو علاج ما ته یو سړي کراچۍ کې وی دا به کېږي څه مالدا
داسې ویل څنګه ما یو اعلان کوم چې چا ښځه باروي دوی تخته ښځه یو مرغۍ ده چې چا ونیوه د هغه ده که یو ښځه د داروله په بازار کې وکته مانه دا ګیره کنه تاسو خو ښځو پېژندلي ښځو ته معلومې چې دا اجړا دی بړوا دی کرت نشي بیا حکومت د ښځې سرپرستی کوي او دیواله او تاڼې ته لاړه تاڼېدار به الټه تا دباوئ ښځې ته به څه نه ښځې 15 پر اشکه کې ناستي پولیس ورته څه نه او که سړي 3 کینی وي قانون کې خلاف ورزي راغله پټانګه کې 18 ښځې کېنوه ټریفک والا نه چالاني او که 4 نه 5 سړی ویاله قانون خراب تاسو خیال نه کابل نن ولې د خدای د عظیم امتحان په لپیټ کې دی ولې ډېر 40 لکه خلک ستا په ملک کې تنبوانو کې ولې پراته دي ځکه چې د کابل ښار چې و د لندن انګریزان بم عیاشۍ له دلته راتله انګریزان د کابل ښار یورپ شرمولی یورپ څه شی و د هغې په مقابله کې نن پکې اور باندې دا نن روس غوندې طاقت چې کابلیانو راټینګ کړی دی دا د کابل د ښار خلکو نه دی راټینګ کړی دا په غرونو کې هغه ببر سوبر زاړه مسلمانان چې کوم پراته دي دا غي راټینګ کړي غوړ غوړ ریګمال کړي دلته هم که خیالو کې همغسې غوړ غوړ ګرځي ای نه دي دا کشمیریانو رونه دی جاؤ نا اوپر ڈس کرو نو ٹوپا کے پاس پا دیوال کے خود اعلان دے رہا کیوں شو اوے ڈس کرو نا وہ دھوپ چڑھے گا تو خود بخود ٹس کرے گا ہم نہیں ڈس کر سکتے اوسه داس دا شړل مسلمانان چې دي وګورئ د روس عظیم طاقت یې څه په دې غرونو کې رهیسار کړی اخو لا بیا هم خو تر ننه مقابله کوي لګیا دي خدای دې هغه ورځ نه راولي که دا اور په دې غره راپورې وته تا او زه به کم خوازو که نه په خدای قسم هغه ورځ ډېرې نږدې چې ستا په مخ کې به ستا ښځه په بل لاس واچې یو روانه بشي او تا ته به وایي چې کړتو نه کېږي اوس در باندې راپورټ کوو ته به ورته ګورې او بل بیا د لاس نه نیولي یو روانه فی الحال هم شروع پې شوې خو لږه لږه دا نه داسې تاسو وګورئ د دې معززینو لوڼه د شپې چېرته پرتې وي چېرته یې چې دیګا سویلی کراو نو سویلی کراو که سویلي کراو پته نشته راشه هسپتالونو کې وګوره راشه ډاکټرانو سره وګوره چې څومره یې بارشنونه دي څومره رموني غورځېږي رموني د پلار په کورونو باندې درې درې ځل لنګېږي هغه وخت را روان دی که د ملک نظام هم بدل نه کو او د ملک قانون هم بدل نه کو عثمان خو یو سړی ولاړو د هغه خبرې اوس افسانې دي دا مونږ را ملګري د عثمان جلسه هم دې دپاره کوي چې مظلوم یوازې امام حسین نه و مظلومان په اسلام کې ډېر تیر شوي دي اول نمبر پکې حضرت عثمان نو عزیزانو عرض مې دا و چې ویښ شئ دماغ کې وسعت پیدا کړئ د خدای دین خدمت کولو ته ملا وتړئ اسلام دپاره ملا وتړئ دا کوڅه ډبو پسې ګرځېده پرېږدئ پرون د دې قوم حال ما کتو دا د چواړیانو جمعداران چې جوړېده دا ممبران نه دي کونسلران دغو له تاسو څه منډې والي والیم که نه موالي یو هړې هړې جوړ بیا چې دا صوبایي او قومي ممبران جوړه دغو له هم څه منډې والي خو چې وزیران شو اوس تپوس هم نه کې اوسي ایو وزیر نه کې اوسي
अल्लाह खैर कर, सारा कानून मानून बराबर خدای دې خار کې ما خو د وزارت غلوې درته ملاو شو بس خبره خلاصه شو. نو دا منبري او وزارتونه دا ټول د مفاد غله دي. د ملک انقلاب پکار دی، انقلاب او داسې انقلاب پکار دی چې د سرونو ډیری په سرکونو پراته په دې سرک روان یو کاربین او ټیمیګنج در سره او بس څو ګوره کر ولې دې ما سکړې وېستې نه دي کړې دا کوګ ولې روان نو کر مخه سرک کر ته وګوره چې دا خلک ټیکيږي کنه ټیکي. نو عزیزانو وقت ډېر تیر شو او یا سر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد. عزیزانو ز دا سے دا غټ ایمان غوندې سړی ما باریکات ډېر پوهېږم هم نه او باریکات میں شوق هم نه دی. په دې ملک کې سیاسي ډېرې پارټۍ دي خو جمعیت العلماء دا پارټي د ټولو پارټو نیکه دی. ځکه چې د دې پارټۍ بنیاد دا په هغه وخت کې ایښوی شوی و چې چا د سیاست نوم هم نه پېژندو. نوم دا نن چې لیډره لنګه شوې ده او لیډرګي راوړي دي لیډره لنګه ده او لیډرګي راوړي دي. دوی د مور په خېټه کې څه کوي چې د پلار په ملا کې لا نطفه هم نه وه چې د جمعیت العلماء بنیاد د انګریز خلاف کې خوی شوی. د دې بنیاد مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالی و تبارک د دې بنیاد د دیوبند بنیاد چې خخته یې خوی کېده نو بسم الله په دا ویلې وه چې دا دیوبند به یو قلا وي او دې قلا نه به لندن ویشتلی کېږي. داسې وکه نه وه. اوس بېله خبره ده چې مونږ غوندې روټي خلاص هم راپاسي چې اے دیوبندي جړن اے دیوبندي. دیوبند یو کاروان دی او کاروان پسې همیشه سپو غپلی دي همیشه، لیکن د سپو غپا د کاروان پر رفتار کې فرق نہ راوړي. او تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے. ورش ہے ماں په دلی کې د دیوبند شان ولیدو، ما د هندو په سینه باندې د دیوبند وقار ولیدو، ما د هندو په سینه باندې د تبلیغی جماعت وقار ولیدو. تاسو ورشئ نظام الدین اولیاء کې د هندو په سینه باندې حضرت جی ډیره ده او په لوډ سپیکر باندې اذان او خطبه د هندو په سینه ویلې کی. د دلی شاهي مسجد وګوره، د دلی د پاسه ده
په لوډ سپیکر باندې داغه اذان ویلې کیږي او هندوانه مغه وخت کې چپ شي چې اذان وو. نو عزیزانو ما تماشا وکړه د دیوبند شان هم، او اوس ابله خبره ده که زمونږ په خبر کې یو څو دیوبندیان دا سیاسي رشوت راړانده کړه، خیر دی توبه به وباسي توبه به وباسي. دا د دې وزیرانو دا راپاسي رونو ما دې جماعت لا 50,000 روپے اعلان کړي، دا تاسو کوي چې 50,000 دی حکومت ورکړي دي. راشي درادم خیل اخروال مدرسې ته یو کال شو چې 50,000 روپے اعلان شوی دی، والله که تر اوسه ورکړي. د پلوڅۍ مدرسې ته د 2,00,000 روپے اعلان شوی دی، یو نیم کال شو والله که ورکړي. دلته هم کړی دی، خدای خبر چې دلته سال دی. تاسو پوه شئ؟ خیر دی، دا زمونږ وروڼه دي، توبه به وباسي. بله خبره ده چې ما نه ډېرو خلقو بله ورځ راسې تپوس وکړو چې دا شریعت بل تاسو خو څه ونه وې. ما وی چې زما څه کار دی، زما څه کار دی چې زه به شریعت بل هغه چا ته پیش کوم چې چا د راتلو سره د اسلام ډولکی په غاړه کې اچولی او 10 کاله دا قوم په دوکه کې وساتي. زما څه کار. بیا دا د قومي اسمبلی ممبران چې دا قوم د اسلام په نوم دوکه کړی و چې رونو زه قومي اسمبلی ته دې له ولاړم چې په اسمبلی کې اسلام دپاره چغه ووام، په اسمبلی کې اسلام دپاره چغې نه وهې، د نینې اسټل هغه تالیه لالې قوم ته په سترګو کې خاورې اچوي. زه به واورئ، زما دې د خدای په ذات قسمي او بیا مې دې د خدای په ذات قسمي او بیا مې دې د خدای په ذات قسمي چې په منبرای او وزارت کې د ناموس محمدي خدمت نشم کوله او په دې منبرای مې متیازې ونه کړې، زه به د 2 نه نه پیدا، د 2 لکو نه به پیدا وزیریم او د ناموس محمدي شان مې اوچت نشو ساتلی او په دې وزارت مې متیازې ونه کړې، زه به د 2 نه نه پیدا، د 2 لکو نه. شرمېدلو په کومو سترګو تاسو دې قوم ته راځئ چې لونه شریعت بل مې پیش کړی دی، دوا وکئ. دوا نه کوو. نن زه د بل شي په حق کې یم، زه د دې په حق کې یم چې د ایران غوندې انقلاب په دې ملک کې راشي. تاسو وایئ څنګه به راځي؟ ایران کې یو خمیني و، انقلاب راوستو، یو څو لکه چې جټکه که ټول د سړي زامن شي دي که نه شي. 9 کروڑه پاکستان دی، 9 کروڑه، 2 کروڑه به حلالوم، دا 7 کروڑه به هیله د سړي کلی 40 کاله وشو چې دې قوم د اسلام سره څه وکړه. هر حکومت چې راغلی دی اولې ټوکې او لوبې د اسلام سره شروع کړي. آینده به ګورئ یو جمعیت دی چې دا خالی الذهن خلق دی، واقعي په دې ملک اسلام راوستل غواړي. بله خبره ورته ما دا خبره وکړه چې جمعیت العلماء اسلام دا هغه پارټي ده چې لا وجود په دې ملک کې د سیاست نه و او د انګریز خلاف اوله بسم الله جمعیت العلماء اسلام ویلې وه. بیا اوس ځنګل د زمرو نه خالی نه کوي.
कि मुफ्ती महमूद मरे हो, शेख उल-हिंद मरे हो, आलाड़ो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रा पैदाश। ठीक से मौलाना मदनी लाड़ो पाकिस्तान तकसीम शो, मुफ्ती महमूद और गुलाम गौस हजारवी रा पैदाश। कदुई लाड़ा जजमरी पजाला के जमरे हो, अल्लाह फल रहमान रा पैदा। तासु पटोल पाकिस्तान के दफल रहमान गुंदे अकल, दागा गुंदे फहम, दागा गुंदे जकावत, पटोल पाकिस्तान के यो मुलाद ओखई मुंग बपदे की फल रहमान पचर तकूती की केनो आगा दी मैदान तरफ यो दी लादमोड़ा पैदा हम न उच्च पजीलूनो के हो तासु ख्याल रहा यो फल रहमान गुंदे ओखई और कता कद फरहाद गुंदे हिम्मत जान के पैदा कर, ताकद फरहाद गुंदे हिम्मत जान के पैदा कर। खैर अर्जदाओ फल रहमान गुंदे पैदा कई अगे न बात बलदा चवाओ माता अर्थ मालूम बाद सियासी खल को खबर जमा गगुन तरारस पाया पोश कली ओ खुदा कसम चनंद सूबा सरहद दुनिया चदा आगा द मुफ्ती महमूद द फलाव लान देदा और द फल रहमान द सादर लान देदा और मंग गुंदे स्पायान वर सरदी दासी बाजिंगरे बदर बांधे वारोम चरोटाई बो उमर लखवान नदर के दासी बाजिंगरे बदर बांधे वारोम आगा काये बदे पलटाओ कम लकदी खो गोरे दलता अख्तरुशो ओ दते खबर खलको खास तौर पे खौरियान वाओरे जमा ईमान दादे मौलाना अब्दुल हकीम लोई पे खौरे हो, मुफ्ती अब्दुल रहीम लोई पे खौरे हो, मुफ्ती अब्दुल कयूम लोई पे खौरे दे, मुफ्ती शहाबुद्दीन लोई पे खौरे दे मूंग बटोल राजू और दाहले पेशावर द सूरी लांदे बकीनू और च जमूंग ज्वंदी दा अख्तर और दरोजे फैसले बपदागजे की यो सो कसानो द चीफ मिनिस्टर खुशालो द पारा हुई कि शहादत गलत थे, शहादत गलत थे कदा शहादत हिलाल कमेटे द प्लाजे जिसका खरो तरह गले ब्या सही है, ब्या सही है माला तबलीगियान इमामान तालिबान आगा कसान च जमाना यो पलक ईमान और दियानत उचतो दागी शहादतो अख्तरम करे दे बिया बेम कौ बिया बेम कौ बिया बेम कौ बिया बेम कौ कौम विखते रोटी खलासम पेजनी और गैरतियानम पेजनी ताली सटम पेजनी और गैरतियानम पेजनी अखबार के बयान रहा है यह उस तन में चिवरता वाला तरनन है दर्द न खलारी तरनन नौजीदानो खारियान और मुंगा टोल यौरुणई सोच चला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वही दा टोल द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी औलाद दे टोल खारी और पुख्तून के ऐस फर्क निश्ता कसो कोई गुल बखुरी तासो ख्याल रहा खारियान जमुंग दी और मुंग द दुई दा शैतानत बम चा करे कि बिजलीगर मुला खारी और पुख्तून के फर्क कई खारे और पुख्तून खुद सके वल्लाह च द मशरिक और द मगरिब मुसलमान के जफर को न कर द मशरिक और द मगरिब खुदुमरा अपील में दे दरता अहले पिशावर था अपील में दे चे द सुद ज़कात खुरून को और मुंग की लग फर्क का वही लग फर्क
د حکومت تالی سټو او مونږ کې لږ فرق کوي. مفتی عبدالقیوم با نهر ورځ تیروله او شمله به نه ټیټېده. انشاءالله پاغه سنت به مونږ هم روان دي، پاغه سنت به تاسو هم را سره ځئ. زمونږ دا ایمان دی چې د صوبه سرحد خلق به د علماو په فیصله او د هغه علماو چې چا ترنن هم د مفتی محمود لمن نیولې ده او ترنن هم د فن رحمان لمن نیولې ده، د هغوی او د هغې خلقو فیصله کې به لږ فرق کوي. بله درته وایم کال 12 میاشتې تاسو حکومت نه جاړئ، خو چې دغه ورځ راشي هلکه اختر دی وایي حکومت اعلان نه دی کړی، داسې وایي وایي حکومت اعلان نه. نو حکومت ته خدای په ټپ وړونکي هغې له خو چې په سپېږمو کې میاشت ورننوځي ګوري یې، په ټپ وړونکي هغې میاشت کله ګوري. بیا خانان، نوابان، رئیسان، سرمایهدار تاسو چرته ولیده چې په دې شپه یې میاشتې ته کتلي؟ ویلي ده. خو دغه مورمړي پلارمړي اوږي تږي خوار شیخان مزدوران دا خلق میاشتې ګوري. مونږ بالا ماڼۍ کې خانان دي. مولانا صاحب دا میاشت څنګه وه؟ ما زه څه خبرې نه نو چا لیدلې وم بل خبر نه. نو بیا زه څه خان ما د خپلو ملګرو ته ویلي دي چې خان چې ټول د شرو سیم نه دا سنبه د جسم. تاسو پوه شوئ دی چې درنه تپوس وکړي ضرورت دی نو بیا نو بیا دا د دې خبرې دي. مسله تپوس وکړي وایي نه یم خبر، بیا نو نه یم خبر که نه وجنې مې نه یم خبر. اگر چې زمونږ ملګرو کې دا چل شته دا کوم چې ضیاءالحق صاحب لاندې ګر چاپېر کېږي دي نه چې معتبر سړی تپوس وکړي او جي او جي نو د الف نه تر والناسه پورې ټوله قصه ورته بیان کړي. یا په دې روژه کې دې تپوس وکړي چې مولانا صاحب ما ته کډني ټربل دی او روژه وایي ستاسو رنګ هم ډېر خراب دی. او جي رنګ مو هم ښه نه دی بلکل یې وخورئ ویې خورئ. نو او غریب سړی ورته راشي مزدور پیټي اوچتولو والا مولانا صاحب ژبه مې راوتې ده هلاکېږم څه چل کوم پام موزره چې روژه ونه خوري. دا خلق به هم جنت ته ځي. د چا چې غریب مزدورکار سره دا رویی او سرمایهدار سره دا رویی، دا ملک د سرمایهدار او د پلار جایگیر نه دی. د جمعیت العلماء اسلام زور چې په لاس کې راشي تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم، د دې غنیانو نه به د دې سپېږمو نه هر څه راوباسم او په دې غریبانو به تقسیموم. تاسو خیال راغی ملا په اعتراض وکړي چې دا جایز دی او دا جایز دی چې د ده پلار او نیکه په بیت الله ډزې کړې وې او پیرنګیانو ولا جایګیر ورکړی دی. والله که زه دی پرېږدم چې په خپو کې مې ورته پړي نه اچولي او په ټکټر پورې مې په سړک وراښکلی. دا ستا د پلار ملک دی. हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. माँ तदे तो मारा खेटा उबन मिलावीगी और स्ता कोर के दे चिरागान लगे दलाई तदक में मोरा पैदा है और जदक में मोरा पैदा है. नन जुमातुना पदी चपकीगी च सियासी रिश्वतुना और पसी गर्जी, मदरसे पदी चपकीगी च सियासी रिश्वतुना और पसी गर्जी. माओले चवावरे वक्त रातलो सरा द मोजियानो माल दे गाजियान बे वही वक्त रातलो सरा बा उलमा उगोरई चटोल बपियाव प्लेटफार्म द फल रहमान सरा वाला. तासो ख्याल रागे अजीजानो राशि چې د کوم ملک اسلام دای. بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. او لاندې دا بربندي جینه کوي وګورئ. دا وګورئ لا اله الا الله محمد رسول الله
او لاندې اجنه خپدا سي کړی دا نږدې لا وګورئ په ملک دیکھو وګورئ د لا اله الا الله دا پوزیشن د ستا په ملک دا لاندې بربندي جنکه او پاس لا اله الا الله وګورئ دا کپنه به چې زما په لاس کې زور وي لوټه به لاندې باندې پرې نه دی لوټه دا کپنه دي د خپل اډورټایزمنټ لپاره لاندې جنکه کې نو لیدي مولا به پاس په کلمه دوکه کې نو کلندر به والي او تاسو به لاندې په دې دوشیزو دوکه شئ دا ستا د ملک اسلام دی تاسو خیال راغی ارجانو عرض داو زما دې مرګرو وی چې مولانا حق نواز باندې 302 کیس جوړ دے فکر نشتا د اسلام د پاره کاتا الله شاه بخاری په تختیدار خطه شو د اسلام د پاره مونږ مولانا سنو میں دے حق نوازم په تختیدار خطه شو په صوبه سرات کې بجلیګر مولام په تختیدارو کې جوړ نور څه خو در سره نشته کنه انګريز بم دا کول چې کوم به خوښ نو 302 کیس به پی جوړ هغه د انګريزانو په خې تاسو کوي کوم طرف ته چې انګريز خدای تباہ کا هغه طرف ته به تاسو خدای تباہ فکر نشته 302 په جوړ کا 16 ایم پی دوی سره چې بل هیڅ چاره نه نو اخبار کراچی کی بجلیگر ملا کی زخانے میں تقریر کیا اور 16 ایم پی او میں کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دی شروع بمنو کیس کے ان سے تفتیش کرو بجلیگر ملا تفتیش شروع کر لی وګورا د قصه خانه بچی د قصه خانه غبم زما دې په خدای قسمی چې تر اوسه زما په زړه لیک دی د کچره بم پکې د سپایانو خپې الوته عامه تر اوسه په زړه لیک دی تر اوسه مسلمان بنئ چې د یو بچی هغه تیکې او وینه او غوښه ما ته د ایمان درد ته رسېدلی د ایمان درد دا ګناه د چا ده ستا ملک ولې د دماکو شکار دی دا ستا د ملک د خارجه پالیسی د نااهلیت وجه ده تاسو خیال راغلی ستا د ملک د خارجه پالیسی د ناپوهۍ وجه ده ستا د ملک خارجه پالیسی ایس نشتا زمون د ملک پالیسی دا ده چې آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے وی آخرت نه څوک راغلی خبرې د دنیا کوا یا لکه د یو پریدای ښځه وه چا به ورته ویل سود مه کوه کافره بشې ویل به ایمان خره ورې خو ارمان د دنیا گئے ایمان خره ورې خو ارمان د دنیا گئے و ایمان ډېر دی خو ارمان د دولته نن د حکومت په منصب ناست خلق والله که د ملک غم ور سره دی نه د ملک د بچو غم ور سره دی نه د ملک د ښځو غم ور سره دی نه د ملک د پیکو غم ور سره دی دوی سره غم د بنگلو دی غم ور سره د دې خپلو ترکو اسپو دی دی چې دا کومې ترکۍ اسپې ساتلي د ورځې دفتر کې اړو خوړو کی او ماښام ترکۍ اسپې لوبوي او ګرځوي یې غم ور سره د ښځو او د خېټې او د بنگلې او د فرنیچر دی راشئ چې د دوی په بنگلو کې درته وښیم کومه سیګرټ چې اوس کی او هغه ایره چې پکې تویئ هغه یو شی د 15,000 روپو دی د سیګرټ ایره چې پکې دي دا چل کوي هغه یو شی د 15,000 روپو دی او د هغه خلکو په بنگله کې به درته وښیم چې په دې سټیج راشي وایي زما غریبانو وروڼو ما ستا د لاسه بېګام روټۍ نه وه خوړلې زما غریبانو وروڼو ما ستاسو د لاسه بېګام خوب نه و کړی د هغې په بیټک کې راشئ د هغې په بیټک او اجرو کې به د ټلیفون ریکسیور درته د سرو زرو به دا جلوس دې طرف ته
روانیږي یو اپیل دی مولانا حق نواز د پاره احتجاجي جلوس ته چې پاغه دروغ او غلط 302 کیس ولې جوړ شوی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين